السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. دربيز دکړی آنلاین مرکز ته راغلاست. نن زمونږ د دریم کتاب لسم درس دی. زمونږ پاڼه یو اتیا، الوحدة الثانية دویمه وحده الوحدة الثالثة وبخي دریمه وحده، دوه وحدې موږ په خیر خلاص کړی. نو دې وحده کې د وخت په باره کې خبرې کوو، ساعت، وخت، دې ټول په باره کې ان شاء الله دې وحده کې خبرې کوو. نو دلته بعضې خبرې دي چې باید دا تاسو دې وحده کې یادې کړئ. ګرامر خو مونږ پرېښی، ګرامر ډېر ژر به ان شاء الله لږ مشکل مصروفیت له امله ان شاء الله ډېر ژر به پیلوو. نو خپل درس پیلوو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. التمهيد. الدرس الأول التمهيد. الفصول الأربعة. الفصول الأربعة سلور فصلة. الفصول الأربعة سلور فصلة. فصل جمع فصول. السؤال بكم. السؤال بكم سوال کول په کم سره. دا جملې لاندې راځي او صرف وایو سلور فصله کم دي. الصيف، الربيع، الشتاء، الخريف. دا هو به تاسو پیژنئ. الصيف اوړی، الربيع پسرلی، الشتاء ژمی، دلته الشتاء ژمی او الخريف منی. شروق مر راختل، شروق مر راختل وخت وای، زوال د زوال وخت وای، او غروب د مر پریوتو وخت وای. الدرس الأول استمع وأميز. استمع وأميز اورم او دې تمیز کوم. ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة. دا په دې درس تاسو به ټول پوهیږئ څنګه موږ ویلې مخکې. ثانیه، یو ثانیه شپېته ملي سیکنډ وي که څه وي. یو ثانیه یعنې یو دقیقه شپېته ثانیې کېږي. یو ساعت شپېته دقیقې کېږي. یو ورځ څلورویشت ساعته کېږي. یوه اونۍ اووه ورځې کېږي. یو میاشت څلور هفتې کېږي، څلور اونۍ کېږي. او یو کال 12 میاشتې کېږي. یو کال 12 میاشتې. بل دویم، أكمل الناقص في السؤال أو الجواب. أكمل الناقص في السؤال أو الجواب. تکمیلوم هغه شی چې په دې ځواب کې خانه ده، ناقص اجای پاتې ده، سوال او ځواب کې هغه ټکوم. السؤال والجواب دلته چې کوم د خانه خالیان دي دا ډکه کوي. دې بعضې تاسو ته وایم، بعضې زه وایم، بعضې تاسو وایي. كم ثانية في الدقيقة. كم ثانية في الدقيقة. څو ثانیې په یو دقیقه دي. یو دقیقه څو ثانیې دي. یو دقیقه څو ثانیې دي. في الدقيقة 60 ثانية. في الدقيقة 60 ثانية. یو دقیقه یا په دقیقه څو ثانیې دي. شپېته ثانیې. 60 شپېته ثانیې دي. اوس دویم سوال، كم دقيقة في الساعة. كم دقيقة في الساعة. څو دقیقې دي په یو ساعت کې. په یو ساعت کې څو دقیقې دي. په ساعت کې څو دقیقې دي. اوس ځواب څنګه ورکوو. في الساعة راضي. في الساعة 60 دقيقة. في الساعة 60 دقيقة. په ساعت کې شپېته دقیقې دي. اوس څنګه راضي. دلته چې راضي تاسو وایئ. كم ساعة دور لك. كم ساعة في اليوم. ده سور ګورئ دې ځواب دی. كم ساعة في اليوم. في اليوم څو ساعته دي. یو ورځ په ورځ کې څو ساعته دي. في اليوم 24 ساعة. في اليوم 24 ساعة. په ورځ کې 4 ساعته دي. وفي كم يوما في الأسبوع. كم يوما في الأسبوع. په اونۍ کې څو ورځې دي. في الأسبوع 7 أيام. في الأسبوع 7 أيام. په اونۍ کې 7 ورځې دي. اوس وایو كم تاسو یې چې راځي. أسابع. كم أسابع في الشهر. كم أسابع في الشهر. په اونۍ کې څو هفتې. په میاشت کې څو اونۍ دي. په میاشت کې نه. كم أسبوعا وبخي أسبوع جمع نه. كم أسبوعا في الشهر. په میاشت کې څو اونۍ دي. في الشهر 4 أسابيع. في الشهر 4 أسابيع.
په میاشت کې 4 اونۍ دي، په میاشت کې 4 اونۍ یا 4 هفتې دي. ښه اوس چې راځو په سنه په کال کې دلته چې راځي کم شهرا فی السنه، کم شهرا فی السنه دې پاس کې کم اصابع راتلی شي، کم اصابعا فی الشهر، کم اصابع صحیح راځي. او لاندې کې کم شهرا فی السنه، کم شهرا فی السنه په کال کې څو میاشتې دي، په کال کې څو میاشتې دي. فی السنه په کال کې 12 شهرا، 12 شهرا په کال کې 12 میاشتې دي. راځو يوم في حياة دارس في معهد العربية، يوم في حياة دارس یو ورځ د زده کوونکو په ژوند کې، زده کوونکي په ژوند کې. حیات دارسن سټوډنټ لایف ته وایي، د زده کوونکي ژوند، دارس سټوډنټ زده کوونکی. یو ورځ وایي د زده کوونکي په ژوند کې فی المعهد العربي د عربي په مرکز کې. وزدي على قصه کوي. الدرس الثاني انظر واقرا والاحظ، انظر وذكورم واقرا والولم والاحظ او د دې ملاحظه کوم. خاګوري یو زياد يستيقظ، زياد يستيقظ، زياد يستيقظ را پاسيږي، راجګيږي د خوب نه، مبکرا وختي، ليتوضا د دې لپاره چې اودس وکړي، ويصلي الفجر، ويصلي الفجر د دې لپاره چې وکړي لمونځ وکړي، د فجر لمونځ وکړي. زياد يستيقظ مبكرا، زياد وخت را پاسيږي راجګيږي، ليتوضا چې اودس وکړي، ويصلي الفجر او د سحر لمونځ وکړي. يذهب زياد الى المعهد، ويذي زياد معهد ته، مرکز ته، کورس في السابعة صباحا، في السابعة صباحا وبجي سحر، وبجي سحر. يصلي زياد صلاة الظهر، المنځ کوي زياد د غرمې منځ کوي څو بجې؟ الساعة الثانية عشرة، الساعة الثانية عشرة صباحا. وزياد د غرمې منځ په څو بجو کوي؟ په 12 بجو کوي. في مسجد في مسجد الأحد، في مسجد الأحد د احد په مسجد کې، في مسجد الأحد د احد په مسجد کې 12 بجې منځ کوي. يعود يعود راګرځي، راځي، returning ته وایي. يعود زياد راګرځي زياد الى المنزل کورته، یعنی راګرځي نه مراد راځي کورته، دوباره راځي بعد صلاة الظهر وروسته د غرمې د لمونځ څخه، وروسته د غرمې د لمونځ څخه زياد کورته راګرځي. زياد يمارس الرياضة عصرا مع زملائه، زياد يمارس، زياد تمرین کوي، لوبي کوي، يمارس تمرین کوي، الرياضة سپورت ورزش، عصرا مازیګر، مع زملائه خپل ملګرو سره، مع زملائه خپل ملګرو سره. يراجع زياد دروسه في غرفته مساء، يراجع تکراروي، راګرځوي یعنی تکرار لولي. زياد زياد دروسه خپل درسونه في غرفته خپل کوټه کې، مساء د شپې، مساء د شپې، ماښام ویل شي. زياد يتناول العشاء، زياد يتناول العشاء مع أسرته، زياد ډوډۍ خوري د ماسپوتن، عشاء د ماسپوتن ډوډۍ ته وایي. زياد يتناول خوري العشاء د ماسپوتن ډوډۍ مع أسرته خپل کورنۍ سره. ثم يكمل وروسته تکمیلوي، پوره کوي، دراسته خپل درسونه وایي پوره کوي، وینام او خوب کوي. کدی کې څه مشکل وي هیله کوم کومنټ کې وکړئ، او د درس نام کا څه ګټه اخیستې وي هیله کوم دا ویډیو لایک او کومنټ حتما وکړئ. ها دا تمرین په تاسو ته د تاسو ته الدرس الثاني عرفت ما يفعله زياد كل يوم، وإذا پوه شوم چې زیاد هر ورځ څه کار کوي. اصف ما افعله كل يوم، وإذا صفات کوم هغه څه چې زه کوم، ما افعله هغه څه چې زه کوم، كل يوم هر ورځ. نو تاسو چې هر څه کوئ هغه هیله کوم یو ورقه کې ولیکئ، تاسو ورقه دا آنلاین درس ده، تاسو کومنټ کې ولیکئ، یو دوه درې خطه هیله کوم کومنټ کې ولیکئ که غواړئ عربي زده کړئ. ښه اوس دا نص وایو او ترجمه کوو ان شاء الله. ښه اوس دا نص وایو او ترجمه کوو ان شاء الله.
أقرأ النص. أقرأ النص نص والولم. محمد يعمل سفيرا في السفارة المصرية. أول بيقوه ما بيبقى ترجمة. محمد يعمل سفيرا في السفارة المصرية، يستيقظ مبكرا في 5 فجرا فيصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن الكريم، يذهب إلى السفارة في 7:30 صباحا، يساعده في عمله نائب السفير والقنصل والملحق العسكري والملحق الإعلامي والمستشار الاقتصادي في 11 ضحى يجتمع مع مساعديه، وفي 12 ظهرا يحصل على استراحة لمدة ساعة. محمد يعود إلى منزله متأخرا عند 4:00 عصرا، يجلس مع أبنائه حتى 6 مساء، يشاهد البرامج الثقافية والإخبارية حتى 9 ليلا، يقضي بعد ذلك 3 ساعات في القراءة والاطلاع، ينام عند 12:00 منتصف الليل. خاوسي ترجمة. محمد يعمل سفيرا في السفارة المصرية. ومحمد داوي السفير ده كاركوي ده السفير بطوغا ده مصر بو سفارت کی. يستيقظ مبكرا راپاسی راجگی خوب نراجگی مبكرا وقتا في 5 فجر 5 بجي ده سهر، فيصلي صلاة الفجر نول منسكوي ده سهر ده فجر منز ده سهر منز، ويقرأ القرآن الكريم أو القرآن الكريم لولي، يذهب إلى السفارة وذي سفارته في 7:30 صباحا ونمي بجي ده سهر، يساعده في عمله، يساعده هغه سره مرسته کوي في عمله ده هغه په کار کې سوګور سره مرسته کوي. نائب السفير ده سفير مرستيال، ده سفير مرستيال، والقنصل أو قنصل شوي، والملحق العسكري فوزي أتاشي ورتوي ميلتري أتاشي. الملحق ده أتاشي توي يعني هغه عسكر هغه فوزيان چې دي سره د دې ملاتړ کوي، دي پسې ارچه ته چې دا دي هغه مور سره دي هغه ته وایي الملحق العسكري والملحق الإعلامي او د رسنیو بشپړونکي. والملحق چې کوم رسنیو کې کار کوي هغه دې سره مرسته کوي. والمستشار الاقتصادي او د اقتصادي مشاور دې سره مرسته کوي او اقتصادي مشاور. في 11 يولس بجي، في 11 يولس بجي ضحا په وخت کې ضحا د غرمې نه مخکې 11:30 بجې دغه د ضحا مونځ چې وایي دغه وخت ضحا وایي. يجتمع راټولیږي مع مساعديه د خپل معاونینو سره. مساعديه هغه چې دې سره مرسته کوي، د دې معاونینو سره معاون چې وایي معاونین سره. وفي 12 أو 12 بجي ظهرا غرما يحصل على استراحة، يحصل يعني يحصل حاصلوي أخلي على استراحة لمدة ساعة ساعة آرام كي، على استراحة آرام كي لمدة ساعة ساعة. محمد يعود إلى منزله. محمد يعود راغرزي إلى منزله خپل کورته متأخرا وقتا مبكرا وقتا. إلى متأخرا عند 4:00 عصرا وثلور بجي مازیګر کورته راځي. يجلس كيلي مع أبنائه خپل بچیانو سره حتى 6 مساء تر 6 بجو پورې ماښام. يشاهد برامج الثقافية ويقوري هغه پروګرامونه ثقافية والإخبارية أو خبري پروګرامونه ويقوري حتى الساعة 9 ليلا تر 9 بجو شپې پورې. يقضي بعد ذلك
3 ساعات يقضي تيريجي، وبعد ذلك ددي ورستا 3 ساعات دري ساتا في القراءة والوستلك والاطلاع في القراءة والوستل والاطلاع أو بوهاويكي أغاهيكي، يعني عندي قراءة الولي والاطلاع ذان خبروي فعلم ومعرفتي. ينام اطلاع ده علم معرفة تموي وهاوي تموي أغاهي ده وشان توي. ينام عند الساعة 12 ينام خوب كوي عند بوه ده الساعة 12 دولس بجي منتصف الليل نمشبا، منتصف الليل نمشبا. خادل توي أبحث في القاموس عن الكلمات، وذب بحثكم قورم في القاموس بالديشنري في قاموسكي عن الكلمات دي كلمة نائب، نائب تشتوي قنصل، قنصل تشتوي ملحق عسكري، ده تشتوي إعلام، تشتوي مستشار اقتصاد. دا تاسو ما درس کې ویلي هیله کوم دا کومنټ کې ولیکئ چې هر یو څه معنا ورکړي. درس کې ما ویلي تاسو کومنټ کې معنا کوي. أعيد كتابة النص مبتدئا، أعيد كتاب النص مبتدئا، ودغه پاس کوم هغه کتابت د نص داوي مبتدئا بيجنر شروع کون کی توي داوي راګرځوم. مثلا دلته چې لیکلي ول تاسو بدلته زینب تعمل مستشارة د دې په باره کې د زینب په باره کې بدلته سلور کرخي لیکي، دا و کومنټ کې تاسو لیکي، پاس دی پاس نه مرسته اخلي د دې مرسته په هغه زینب په باره کې به سلور خط لیکي. نو زمون درس همدومره بس دی، درس زیات شو. دا داغم وايو الدرس الثالث أصف ما يقوم به والدي في عمله، وأصف توصيف كوم وصف كوم ما يقوم به ما يقوم به والدي في عمله، هغه شیان چې ترسره کوي في عمله زما والد صاحب في عمله خپل کار کې. دا مخکې چې پاس کومې جملې تېرې شوې همغه په مطابق دوه جملې دې ته جوړ کړئ. ویستيقظ والدي زما پلار سهار څو بجې راجګېږي بیا څه کوي هغه دلته ولیکئ تاسو. انسخو فقرة الثانية ده دویم بخش چې کوم هغه دلته نسخ کوي، د دې دوه خطه دلته دوه دلته. اوس د ځان نه پاس هغه ته وګورئ، د ځان نه یو درې خطه دلته ولیکئ. نو درس همدې پورې بس ده، اتیاومې پاڼې پورې دا درس بله ورځ وایو. درس کې که څه مشکل وي هیله کوم کومنټ وکړئ، هیله کوم تاسو نه چې درس لایک کوئ او کومنټ حتما کوئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.